نن د عالم کفر کوشش را دی او زمون حکمرانان هم داغې نه مجبوره نن هر ممکن کوشش کوي د مدرسو د علماو طلبو د هغوی د مالیاتو په لحاظ سره لګیا دي چېرته به یو عالم وي اپسې به هم نن سبا روزانه ورپسې کاغذ راځي دا ډک کا ستاسو څومره جایدادونه دي کم قبضې نه درته څه میلاویږي دا ټول تفصیلات اخیستی کېږي د مدرسو د مالیاتو په لحاظ سره هر هغه ځای باندې ګزار کوي چې د هغې نه مدرسې ته ذریعه د آمدن راځي د مدرسې ذریعه آمدن بندول غواړي خو موږ به دیو په دغه کوششونو کې کامیابۍ ته نه پرېږدو انشاءالله موږ به په دغه منصوبو کې دیو کامیابۍ ته نه پرېږدو انشاءالله دیو ته یو واضح پیغام ورکو دا د رب د دین د حفاظت مرکزونه دي څوک چې دې ته په کم نیت رامخکې کېږي انشاءالله العزیز سرونه به خوري انشاءالله العزیز ختمېږي به زموږ عقیده ده دا مدرسې به د رب قیامت د سبا پوري او موږ هم عزم کوو دا به په خپلو ویرو سره موږ آبادې ساتو انشاءالله دا به په خپل مال ضرورت کوو د مال په قیمت به آبادې ساتو انشاءالله دې ته که د اولاد قیمت و بیا به د اولاد په قیمت سره آبادې ساتو انشاءالله دا وطن دا ملک د لا اله الا الله په نوم آزاد شوی دی دلته به لا اله الا الله صداګانې هم ژوندی وي دا مدرسې به هم وي دا علما به هم وي دا ګیرې پګړۍ به هم وي تر قیمت د سبا پورې به آبادې وي انشاءالله العزیز ختمولو سوچ لرونکو ته ویم حزب ونه کړی شئ بس هغه خو جمله درته ویم هغه جمله درته ویم د کربوړو بچو خپل مخونه به تور کې قسم دی نور به هېڅ ونه کوي ابراهیم علیه السلام په اور کې و هغه کربوړې پوږي کول چا ورته ویل څه کې ویل اور تیزوم چې ابراهیم علیه السلام وسوځئ هغه ابراهیم علیه السلام به ونه سوځو د کربوړې مخ تور شو هغه مرغۍ وه مخوږه کې به یې اوبه راوړې په اور به یې راچولې چا ورته ویل څه کې ویل اور وجنم ابراهیم علیه السلام سوځئ ابراهیم علیه السلام سوځئ هغه ورته ویل اور خو په دې نه مري دا ورته ما ته پته ده چې اور په دې نه مري خو زه د ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شاملول غواړم مدرسې به وي د قیمت د سبا پورې به وي انشاءالله العزیز خو ها موږ به مالي تعاون کوو اولاد به بچي به ورته رالیږو موږ به ورسره څنګ به څنګ د دغه علمای حق سره ودرېږو دا به ثابتو چې موږ د وخت د فرعون د وخت د نمرود ملګري نه یو موږ د وخت د ابراهیم ملګري یو موږ د وخت د فرعون ملګري نه یو موږ د وخت د موسی ملګري یو موږ د وخت د دغه طاغوتیانو ملګري نه یو دغه د مغرب په ایجنډه باندې کار کوونکو ملګري نه یو موږ ها د مدرسو د دشمنانو ملګري نه یو موږ د دې الله والو د دغه درویشانو د دغه قال الله قال الرسول صداګانو بلندونکو د دغه جماعتونو د دغه مدرسو مرکزونو والا ملګري یو انشاءالله